د کابل کندهار لویه لاره د افغانستان د اقتصاد او پرمختګ ژوندی رګ. د کابل کندهار لویه لاره چې د افغانستان د اقتصاد او ترانزیتي یو له مهمو شریانونو څخه ده، یو ځل بیا نوې ساه اخیستې ده. دا لاره چې د هیواد پلازمینه د جنوب له برخو سره نښلوي، د افغانستان د ترانزیت له لارې په منځ کې خورا مهم مقام لري او د سوداګرۍ، ملي یووالي او اقتصادي ثبات په وده کې ستر رول لوبوي. د دې لویې پروژې د بیارغونې چارې د عامه ګټو وزارت او کورنیو ساختماني شرکتونو لخوا پیل شوي دي او د اسلامي امارت تر مستقیم څارنې لاندې روانې دي. له دې مخکې چې راپور پیل کړو، له تاسو درنو لیدونکو څخه هیله کوم چې د عروج چینل درسره وڅارئ تر څو د هیواد له عمراني، اقتصادي او سیاسي چارو له نوي بدلونونو څخه باخبره پاتې شئ. د کابل کندهار لویه لاره چې شاوخوا 483 کیلومتره اوږدوالی لري، د 1482 او 1483 کلونو په جریان کې د بهرنیو بنسټونو په همکارۍ بیا رغول شوې وه، خو د تیرو 20 کلونو د اشغال، پراخ فساد، د درنو وسایطو تګ راتګ او د پخواني حکومت د بېپامۍ له امله سخته زیانمنه شوې وه. اوس چې دا حیاتي پروژه یو ځل بیا پیل شوې، د خلکو په زړونو کې نوي هیلې راژوندۍ شوي دي. د رسمي معلوماتو له مخې پروژه په 6 بیلو برخو کې ویشل شوې ده او هره برخه د کورنیو شرکتونو لخوا د افغان انجینرانو تر څارنې لاندې عملي کیږي. د قیر ضخامت له 10 تر 12 سانتي مترو پورې ټاکل شوی څو د ترافیکي فشار او اقلیمي شرایطو پر وړاندې مقاومت ولري. ټول خام مواد له هیواد دننه څخه برابریږي او درنې ماشیني آلې لکه پاور ماشین، بلدوزر، غلطک او ګریدر په بیلابیلو سیمو کې په کار بوخت دي. تر اوسه د میدان وردګو، غزني او زابل په ولایتونو کې له 150 کیلومتر زیات کار شوی دی. د پروژې انجینران وایي چې د کار بهیر په منظم ډول او نړیوالو معیارونو سره سم روان دی او هڅه کیږي چې د سیمې د اقلیم او ترافیک د فشار له مخې نوې تخنیکي طریقې وکارول شي. پروژه 2 لوی پلونه هم لري چې یو یې د کمپنۍ او بل د میدان ښار په سیمه کې جوړیږي او همدارنګه 7 کیلومتره RCC یا بتوني سړک هم د طراحي برخه ده. برسیره پر دې پلچکونه هم د جوړېدو په حال کې دي او له کیندنې تر جوړښت پورې د پام وړ پرمختګونه ښیي. د پروژې مالي سرچینې په بشپړه توګه له داخلي منابعو برابریږي او تر دې دمه هیڅ بهرنۍ مرسته نه ده اعلان شوې. د هر کیلومتر سړک بیه له 300 تر 500 زره امریکایي ډالرو اټکل شوې چې د جغرافیایي او د کار د نوعیت له مخې توپیر کوي. په غزني ولایت کې د کابل کندهار سړک د عزیز قلعې څخه تر سپندې پورې د څنډو قیرزي کار پیل شوی چې شاوخوا 28 کیلومتره اوږدوالی لري او 53 میلیونه افغانیو په ارزښت عملي کیږي. ټاکل شوی چې دا پروژه په 2 میاشتو کې بشپړه شي او له 150 زیاتو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په دې برخه کې د سړک دواړې خواوې د 10 مترو په سور سره قیر کیږي څو د ترافیکي پیښو مخنیوی وکړي. موټر چلوونکي او سیمه ییز اوسیدونکي دا اقدام د ترافیکي پیښو په کمولو او د تګ راتګ په اسانه کولو کې یو لوی مهم ګام ګڼي. که څه هم پروژې ښه پرمختګ کړی، خو له یو شمېر ستونزو سره هم مخ ده. د هغوی له ډلې څخه د پخواني اشغال، د پاتې ماینونو خطر، د ځینو غرنیو سیمو خراب اقلیم او د موسم ناورینونو دي چې کله ناکله د کار بهیر ورو کوي. سره له دې د عامه ګټو وزارت کارکوونکي شپه او ورځ هڅه کوي چې د بیا رغونې لړۍ ونه درېږي او د انجینري معیارونو سره سم پر مخ ولاړه شي. د دې پروژې یوه مهمه ځانګړنه د خلکو پراخه همکاري ده. د سیمې شوراګانې د امنیت او د کار د ملاتړ په برخه کې فعاله ونډه لري او یو شمېر سیمه ییزو خلکو حتی خپل شخصي ځمکې هم د سړک د پراخېدو لپاره دولت ته ورکړي دي. د عامه ګټو وزارت چارواکي وایي که اوسنی بهیر همداسې دوام وکړي نو د راتلونکي کال تر پیله پورې به له 80 سلن زیات کار بشپړ شوی وي او که بودیجه زیاته سي د 1415 لمریز کال تر نیمایي پورې به پروژه بشپړه شي. د کابل کندهار لویه لاره نه یوازې یوه ترانزیتي لاره ده بلکې د افغانستان د اقتصاد، سیاست او امنیت ژوند رګ ګڼل کیږي. د دې لارې بیارغونه د هیواد د خپلواکۍ، ثبات او ملي عزم څرګندونه کوي. دا ستره پروژه پرته له بهرنیو مرستو یوازې د کورنیو سرچینو او د افغان انجینرانو په هڅو پر مخ ځي. دا څرګندوي چې زموږ ملت کولی شي د خپل زیار، هوډ او همکارۍ په مټ روان او ځان بسیا راتلونکی جوړ کړي. په پای کې له تاسو ټولو درنو لیدونکو څخه هیله کوم چې د ورو چینل درسره وڅارئ تر څو د افغانستان د عمراني چارو، خبرونو او بدلونونو په اړه تازه معلومات ترلاسه کړئ. راځئ چې د یو آباد، آزاد او خپلواک افغانستان په جوړولو کې یو ځای شو.